زه قسم په خدای زه له زړه دا خبرې کوم چې په ما د 20 کاله دا جرم او دا ګناه ولې کړې ده. زه به د خپل رب ته څه جواب وایم؟ دا که ناروا و ولې دې په ما کوه، که روا و نن دا څه. زه خو بیخي قسم خدای زه حیران پاتې یم. سړی څه وکړي؟ د چا ومنم؟ زه اوس د چا ومنم؟ زه اوس هغه خلک دې ما ته جواب راکړي. زه انسان یم، زه احساس لرم، زه ضمیر لرم، زه وجدان لرم، زه اسلامي مفکوره او احساس لرم. ما د دین په خاطر باندې ما لیدلي چې ځوانانو تر وجود بارود تاو کړي. ما د دین په خاطر، د جهاد په خاطر، د وقار په خاطر، د عزت په خاطر، د وطن د ازادۍ په خاطر خپله سرمایه مصرف کړې ده. خپل تجارت مې له منځه وړی، خپل ورونه، خپل اوښیګان مې. زه خو زه قسم خدای زه سبا زه خپل وضاحت غواړم وروره. دغه جرم چې په ما باندې چا کړی، زه مجرم کړی یم، زه د الله حضور ته ورتګ لرم. ما ته به وایي حرام دې کړی، ناروا دې کړی، او دوی ما ته ویلې دا جهاد ده. ولا څه ووایي نو که تاسو په ګناه کړې ده او دا ګناه پوښتنه باید په واقعي معنا باندې تاسو باید یو پوښتنه وکړئ د دې علماو نه. ما ته څوک جواب رانه کړي، زه خپل رب ته شکایت کوم. زه مرګ او مردان لرم. ما په ډېر اخلاص باندې ما د ثواب او د جهاد په نیت باندې کړی ده. اخرم مجرم، اخرم ګناهګار، اخرم د الله او د رسول داینداره شولم. ولې ما ته هر څوک د دې جواب راکړي، ما ته د قناعت راکړي. زه واښه نه خورم، زه ډوډۍ خورم، زه انسان یم.